د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ په مهال په تورخم پوله یو احساساتي صحنه رامنځته شوه. کله چې افغان وګړي له خپلې پاکستاني مېرمنې څخه د بیلتون په حالت کې افغانستان ته د ستون شو نوموړي چې له سترګو یې اوښکې روانې وې، ویل د خپلې مېرمنې پرېښودل د ژوند تر ټولو سخت او دردناکه شیبه ده. هغه زیاته کړه چې مېرمنه یې د پاکستان د پنجاب اوسېدونکې ده او دواړو واده په قانوني ډول ثبت شوی، خو د اوسنۍ ټګلارۍ له امله مېرمن یې په پاکستان کې پاتې شوه او د اړ شو چې یوازې افغانستان ته ولاړ شي. افغان وګړي له حکومت څخه غوښتل چې د هغو کورنۍ لپاره ځانګړي او روښانه ټګلاره جوړه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو قانوني ودونه کړي دي. د هغه په وینا د سفري اسنادو استوګنځي او سرحدي تګ راتګ په اړه باید داسې قانوني اسانتیاوي رامنځته سي چې میړه او میرمنه د بیلتون له درد سره مخ نشي. هغه ویل دا یوازې د کډوالۍ موضوع نه ده بلکې د یو کورنۍ او انساني وګړي مسله ده. د ده په باور اړوند چارواکي باید د داسې قضیو لپاره روښانه او قانوني میکانیزم جوړ کړي څو قانوني واده لرونکي کورنۍ له یو بل څخه جلا نشي او خپلې چارې له قانوني مخې په اسانه ترسره کړي. دغه اصلاحاتي څانه یو ځل بیا د هغو کورنۍ ستونزې را برسېره کوي چې د سرحدو اړو غاړو ته ژوند کوي او د قانوني اسنادو او ټګلارو له امله د اوږدې مودې بیلتون سره مخ کیږي.